سلامونه ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټوله تر روغ او جوړې زه یم سردار یاریان تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزai یوټیوب چینل ملګرو خوښ مې ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم انشاءالله ملګرو په دې ویډیو کې د طریقه درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو خپل د فیسبوک کوم لایکونه چې موږ ته چا راکړي هغه پټ کړو او د نورو ملګرو لایکونه څنګه کو پټ کړو په ډېره اسانه باندې موږ کولی شو خپل د فیسبوک کوم لایکونه چې موږ ته خلکو راکړي هغه لایکونه پټ کړو نو ډېر خوندور طریقه ده هېڅ ستونزمن طریقه ده دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ په دې ویډیو کې زه تاسو ته درښیم ویډیو شروع کولو نه مخکې اوس پر هم تاسو ټیکنیکل احمدزai یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ زموږ چینل خامخا سبسکرایب او په خوا کې چې کوم د بل آیکن ده په هغه باندې هم کلیک وکړئ نور مو که ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک او خپلو ملګرو سره شیر کړئ اوس زه د ویډیو شروع کوم چې موږ څنګه کولی شو خپل فیسبوک او د نور خپل د فیسبوک د ایدی البته لایکونه یا هم نور کوم څه موږ سره فرینډ دي هغو لایکونه ورک کړو تر څو موږ ته ښکاره نه شي نو ملګرو دې لپاره به تاسې خاص لومړی خپل فیسبوک اکاونټ چې کوم ده هغه اپډیټ کړئ که چیرې تاسې خپل فیسبوک اکاونټ بخښنې سره خپل فیسبوک ایپ چې کوم د شنه لوګو ده د اپډیټ نه کړئ نو دا امکان نه لري نو دا په دې نوي اپډیټ کې راوتې ده نو تاسې دا خپل کونې فیسبوک لوګو چې دا اپډیټ کړئ نو دې اپډیټ کولو لپاره به تاسې راشئ خپل پلی سټور اکاونټ ته پلی سټور مو سره خلاص کړئ په سرچ کې به دلته تاسې ولیکئ فیسبوک نو فیسبوک مو چې ولیکئ دا به سرچ کوئ سرچ مو چې کوم ملګرو دا به داسې ده چې څنګه کوئ اپډیټ کړئ ما خو نه پوهېږم پرون اپډیټ کړی شو دا به څنګه بیا ما نه اپډیټ غواړي صحیح ده ملګرو تاسو به دا دلته چې نه اپډیټ کړئ دا مو چې هر کله اپډیټ کړم ملګرو زه به دا یو وارې بیا هم را اپډیټ کړم ځکه ما پرون هم را اپډیټ کړی و دا اوس ما نه بیا هم اپډیټ غواړي صحیح ده ملګرو کله مو چې دا هغه څخه را اپډیټ کړ نو ملګرو کله مو چې فیسبوک اپډیټ کړي صحیح ده اپډیټ کول شرط تاسو دا اپډیټ کړئ نو دا مو چې اپډیټ کړو داسې خپل فیسبوک اکاونټ به را خلاص کړئ فیسبوک اکاونټ مو سره خلاص کړو ملګرو کوم لایکونه مو غواړو پټ کړو دا کوم لایکونه چې ملګرو 28 لایکونه اخیستي دا لایکونه باید مونږ پټ کړو دا لایکونه همدارنګه کله چې خپل پروفایل ته راشئ ملګرو خپل پروفایل ته راغلی دلته چې کوم لایکونه تاسو اخیستي دا له نور خلکو هم پټولی شئ صحیح ده ملګرو دا وګوره دا زما چې خپل اکاونټ ده مثلا دا 941 لایکونه چې کوم ما اخیستي دا څنګه کولی شم له نورو خلکو څخه پټ کړم ما ته به ښکاري او نورو ته به نه ښکاري نو همدې لپاره ملګرو تاسې راشئ خپل د فیسبوک اکاونټ مینو ته چې راغلی هلته مینو ته راغلته لیکلي سیټینګ اینډ پرایوسي نو په دې آپشن به کلیک وکړئ سیټینګ اینډ پرایوسي مو څه وښو نو ملګرو هلته یو بل آپشن راکوي سیټینګس نو په دې سیټینګس به کلیک وکړئ سیټینګ مو څه وښو ملګرو ته په لاندې راکتل دلته یو آپشن ده موږ ته د ریکشن دا کوم آپشن چې ده ملګرو د ریکشن په نوم چې ده په دې باندې باید موږ کلیک وکړو نو په دې چې کلیک وکړئ نو یو شېبه به ورته انتظار وکړو دلته موږ ته 2 آپشن راکوي آن یور پوسټ ملګرو کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو تنها زموږ پوسټ لایکونه څنګه ده ورکېږي صحیح ده دلته بل لیکلی آن پوسټ فرام اودر کله چې ملګرو په دې باندې کلیک وکړو نو دا موږ کوم ملګري چې دي د هغه ټول لایکونه څنګه ده موږ نه پټېږي په دې وان یور پوسټ ملګرو په دا کوم چې دا لاندې آپشن چې دې باندې زموږ لایکونه څنګه کېږي له نور خلکو پټېږي او ان پوسټ فرام اودر د نور خلکو لایکونه څنګه کېږي له موږ نه پټېږي دې فالو لپاره دا دواړه څنګه کوم دا دواړه فالو ما وایي ستاسو سره په ثبوت سره درته ښایم نو را به چې خپل فیسبوک اکاونټ د فیسبوک ورګ ریفریش کړو زه به دا ایسته کړم بېرته فیسبوک ته ورننوځم فیسبوک ته ورننوځو لږ به یې ریفریش کړم دلته به تاسو لاندې راکات چې ملګرو ته وګورئ زموږ ته لایکونه څنګه ده نه ښکاري ته نه لیکلي ستا جانو ان ودر کمنټونه ښکاري خو نور لایکونه ملګرو څنګه کېږي نه ښکاري دا د ملګرو تاسو دلته هم وګورئ څنګه د لایکونه هم نه ښکاري چې هر یو پوسټ ګورئ ملګرو د هغه لایکونه به تاسو ته نه ښکاري خو ملګرو دلته تاسو د خپل اکاونټ خپله لایکونه څنګه کې ښکاري خو بل چا ته به بیا تاسو لایکونه څنګه کې ملګرو نه ښکاري اوس تاسو کله خپل اکاونټ ته ورسئ نو تاسو ته به خپل لایکونه ښکاري خو نور چا ته به ستاسو د پوسټ لایکونه نه ښکاري صحیح ده ملګرو درته وګورئ ما ته څنګه کې خپل لایکونه ښکاري او نور چا ته به د ما لایکونه انشاءالله نه ښکاري نو په همدې طریقه تاسې کولی چې خپل فیسبوک لایکونه پټ کړئ او د بل چا کوم سره فرینډ د هغو لایکونه هم څنګه کې پټ کړئ بېرته یې غیر فعاله کولو په تاسې بیا هم راسئ سیټینګ پرایوسي ته هلته په سیټینګ کلیک وکړئ لاندې به راسئ هلته په ریکشن په نوم یو آپشن نوی راغلی نو په دې به څنګه کې ملګرو کلیک وکړئ دا مو چې ووهو نو دا به څنګه کوي بېرته غیر فعاله کوي
دا مو څه غیر فعاله کړو نو الله به خپل فیسبوک ته دا بل څنګ کې ریفریش کړي. چې ریفریش مو کړو وګورئ ملګرو هغه څنګه شو، هلته بېرته موږ ته لایکونه راښکاره شول. ملګرو په همدې طریقه تاسې کولی شئ خپل فیسبوک لایکونه د نورو ملګرو لایکونو څنګ کې له خپل ځانه یا هم خپلو ملګرو څخه پټ کړئ. نو که غواړئ دې او دې ته ورته نور خوندورو معلوماتي ویډیوګانې وګورئ نو تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ. مننه. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور ویډیو تاسو ته مو د کوم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او اباد اوسئ.